د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر په بریالۍ توګه پای ته ورسید. د یاد کلسټر په پایناسته کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب وویل چې الله تعالی ټول رسولان لا کتابونو سره را لېږلي چې د نصاب حیثیت لري. که سړی متوجه سي الله رب العالمین چې کوم پیغمبران خپل نمایندګانو خلیفګانو ځکه ته راستولي دي هغو ته یې هم یو تګلاره په لاس ورکړي دي 100 صحیفې او 4 لوی کتابونه. دا هم د الله تعالی د طرفه یو نصاب و د بندګانو لار پکې مشخصه شوې ده چې تاسې دغه لار ده دغه مو استاذ دی دغه نصاب دی په دا طریقه به تاسې پرمختګ کوئ. داسې نه دي شوي چې پیغمبر راغلی دی دغه سره تګلاره نه وي نصاب نه وي ورسره صرف په استاذ باندې الله تعالی جل جلاله کفایت نه دی کړی د استاذ سره کتاب او نصاب هم را لېږلی. نوموړي زیاته کړه چې پخوا به هر پوهنتون او مدرسې ځانګړی نصاب درلود چې د هیواد په تحصیلي نظام کې ګډوډي رامنځته کړې وه. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د استادانو استعداد یو ستر امانت وباله او په یاد کلسټر کې د هغوی د کار ستاینه وکړه. الله تعالی جل جلاله چې د استعدادونه درکړي دي استعداد داسې نه دي چې ستا شخصي ملکیت دی هم د ستا سره به پاتې د الله تعالی جل جلاله د طرفه یو امانت سو ستا په غاړه کې دغه امانت بیا رسول غواړي. کوشش به دا وکړو چې په دغه عصري میدان کې موږ دغسې مستقل سو د پردیو څخه بې حاجته سو. هغه ستاسې استادانو په زیار او په کوشش او په همکاري باندې کېږي. نو الله جل جلاله چې تاسو ته ډېر اجر درکړي ستاسې د خدماتو نه ډېره مننه. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي د ژبو او ادبیاتو کلسټر له ټولو ګډونوالو مننه وکړه. وروسته د ژبو او ادبیاتو کلسټرونو استازو د خپل 15 ورځني کار پایلې او وړاندیزونه وړاندې کړل او په ټولو تحصیلي بنسټونو کې پر واحد نصاب ټینګار وکړ. د یادولو وړ ده چې دغه کلسټر لپاره د هیواد تحصیلي بنسټونو سربیره د مختلفو ادارو متخصصین رابلل شوي وو چې د 15 ورځو په جریان کې د 14 څانګو پر تحصیلي نصاب کار وکړ.